هر شی چې په دنیا کې ځان اوچت کړي، دا بیا د دې تکبر د موضوع سره دا روایت ډېر ښه لګي. هر شی چې ځان اوچت کړي په دنیا کې، نو الله په ځان دا لازمه کړې ده چې دی به یوه ورځ د ځمکې له رااچوي او راکوزوي به. نو که یو سړی دا وایي چې موږ ډېر متکبر داسې هم لیدلي دي چې ښه متکبر خلک و اخره پورې عقلشان وي، نو څه جواب به ورکړي؟ مرګ پرې راغی. بارک الله فیکم. دا هم معنی دا نه دی چې لازم به الله دا سړی راکته کوي او دا مخلوق به راکته کوي نو دی به غریب کوي، دی به بیمار کیدی شي داسې هم کوي الله داسې هم کوي. ولې بوډا کېږي نه؟ بوډا کېږي نه؟ متکبر بوډا شي، چې بوډا شو کمزوری شو، کله غریب شي کله بیمار شي، په کټ کې پرېوځي او مرګ خو پرې راځي. هر شی چې ځان اوچتوي په دنیا کې که نه الله یې راکوزوي. دا حدیث ولې امام بخاري دلته راوړی دی چې یعنې ځان کې عاجزي پیدا کړه، لویي مه کوه او یو ورځ به دې الله راکوز کړي د دغه ځینه او بیا به ذلیله شي. نو د اول نه ځان عاجزه ساته، تکبر او لویي مه کوه. په دې باندې اوږد بحث شی او زه بیا خبرې نه ځم، خو صرف دا روایت مې ته بیا رایاد کړو، حالانکې دا روایت هم ما ویلو چې ذهن کې م څه راځي او دا روایت مونږ بیان کړی و. دلته دا خبره ګوره یاده کوي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کوي چې دا د الله طریقه ده. هر شی چې په دنیا کې اوچت شي الله یې راکوزوي. نو دا فایده مو ذکر کړې وه چې من الدنیا ټکي نه دا فایده راوځي چې دنیوي شی، یعنی اوس الله قرآن کې دا هم ذکر کړي دي چې زه اهل علم اوچتومه او تقوادار خلک اوچتومه، هغوی الله نه راکوزوي. دلته مسله د چا روانه ده؟ د دنیا والو. من الدنیا ټکی پکې دی. ښه الله په قرآن کې د دنیا مثال هم داسې ذکر کړی ده، په یو ځای نه پاتې کېږي. لکه سورة یونس کې الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ انما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الله وی د دنیا مثال داسې دی، د دې دنیوي ژوند مثال واورئ، لکه د اسمان نه چې اوبه راوورېږي. د اوبه چې راوورېږي نو په دې سره شینوالی راوځي او دا ځمکه را زرغونکې دا شینوالی او هر څه راوځي، میوې او هغه څه چې خوري انسانان او خوري څاروي. الله وایي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الله وی تر دې چې دا ځمکه خپل ښایست ونیسي، باران چې وشي فصل راوکړي چې ځمکه څه شي؟ ښایسته شي، تکه شنه شي. نو ځمکه خپل ښایست ونیسي، ډول ونیسي او خاوندان د دې ځمکې دا وایي چې بس دا زموږ فصل دی، نو زموږ نه خو څوک وړی خو نه شي. که ته ورته دا ووایي چې یاره دا فصل دی خوا دې خوا نه شي، نو هغوی خوا دې خوا کېږي، بس دا خو زموږ دی. الله څه وایي؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله وی زما فیصله پې راشي، څه فیصلې چې الله کړي هغه پې الله راولي، سیلۍ راشي، طوفان راشي، عذاب راشي، د شپې یا د ورځې. الله وی داسې وله د ځمکې سره ورکم کأن لم تغن بالامس، لکه پرون چې دلته د سره فصل نه و. دا د دنیا مثال دی. شروع د څه نه وشي؟ ماشوم پیدا شو کمزوری. ګوره شروع د انسان شروع د اوبو نه کېږي، څنګه چې د فصل دی. اکثر الله د دې انسانانو د دویم پیر راپاسولو خبره چې قرآن کې کوي، د دې باران خبره کوي. ګوره دا ځمکه را ژوندی کېږي، نو دا ځمکه هم په اوبو سره را ژوندی کېږي، نو دا انسان هم په اوبو سره پیدا کېږي.
شروعات ته انسان د دغه ځینه وشي او دی کمزوری او بیا د فصل په شان مضبوط شي او بوټي په شان او بیا په ده باندې مرحله د ځوانۍ راشي طاقت پې راشي او زورور شي او وی که یم زه یم او دا د زور دا مرحله د ده رواني د هغه 40 کالو پورې په بره یې رواني ترقي کوي 40 نه بعد بیا په کته راکوزېږي ځکه الله سبحانه وتعالی قرآن کې سورة الروم کې دا خبره ذکر کړې ده چې بیا به وي د طاقت نه بعد اول کمزورتیا وي بیا طاقت وي د طاقت نه بعد بیا کمزورتیا او بوډاوالی پرې راشي د انسان زورور دی خو الله یې لازم راکته کوي ښه ورو ورو دی دغه فصل په شان زیړېږي او وچېږي هډوکي وچ شي هډوکي دردونه شروع کړي سرمنې وچه شي سرمنې راټوله شي مزې ختمه شي د مخ هغه کرښې بدلې شي د ځوانۍ هغه پړق ته لاړ شي ځان ته چې شیشه کې وګوري نو که ډېر په مخ تیل ولګوي او ګیره غوړه کړي او هر څه خو هغه زور خو نه راځي هغه طاقت خو نه راځي که ځکه الله وایي ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون الله وایي چې چاله ژوند ورکم که نه نو چې څومره ژوند ډېرېږي الله وایي په هډوکو کې کمزوری کوم نو څومره چې د انسان بیا رواني 40 نه بعد په بر او دا هډوکي کمزوري کېږي او ملا راټیټه شي دا د الله طریقه ده او د دې نه یو غټه د عبرت خبره هغه دا راوځي چې په یو حال باندې پاتې کېدونکی ذات هغه صرف الله دی د هغه زور نه کمیږي په هغه خوب نه راځي په هغه مرګ نه راځي په هغه یره نه راځي په هغه هیر نه راځي عظیم ذات دی او انسان که څومره غټ شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوچت مخلوق نشتی بل که نه نشتی هغه هم کمزوری شوی آخري وخت کې به مونځونه آخري ورځو کې مونځونه کوم ځای کړي کور کې کړي جومات ته هم نشو راوتی او دا څوک دی دا کمزورتیا په هغه هم راغلې ده نو چې په هغه باندې هم کمزورتیا راغلې ده نو ما او تاسو کې داسې وپاتې یو ځکه دوکه کېږه مه په دې ځوانۍ باندې د دې ځوانۍ نه فایده واله ده د دین دپاره استعمال یې که په دین کې دا زور استعمال که دا زور استعمال که په دین کې او که ته دا وایې چې مزدوري به استعمال کړم دا مزدورۍ نه او دنیا نه بیا هم نه خلاصېږي خو استعمال که دا زور په دیندارۍ کې دا ځواني ولګوه په دین کې او دا درته وایم زما دا خبره یاده کړئ که چېرته الله اوږد ژوند درکړو پته نه چې زه به یم یا به نه یم خو یاده کړئ دا خبره که په دې ورځې پسې مرمان ونه کړو که نه نو که زه ژوندی وم بیا ماته ووایي چې کله ته رکوع له ځې او ستا ملا دړ شروع کړي او کله چې ته سجدې له ځې او ستا زنګنان دړ شروع کړي کله چې ته په کرسۍ باندې کښېنې مانځه ته بیا به تا ته پته ولګي او زمونږ والد صاحب الله دې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری یو ورځ سره زه روان وم په پوړو باندې ختم نو هغه ډېسې زنګونانو تکلیف و د ډېرو نو ورو ورو روان مسکی شو ما ته وویل ته به وایې چې دی زر زر ولې نه ځي خو دا ورځې به راشي بیا به تا ته پته ولګي چې زما پلار سوی دا وایي زما په لاس کې نه ده چې عمر ډېرېږي سړی کمزوری کېږي وایي زما هم زړه کېږي چې زر زر وختئ که په دې ورځې پسې د ارمان ونه کړو که نه بیا ماته ووایه چېرې په هغه ورځو کې درسونو ته ناست وی ځواني وه په هغه ورځو کې مې صحت کړی وی دماغ مې تیز و په هغه ورځو کې مې د شپې تهجد کړی وی هډوکي مې برابر و په هغه ورځو کې مې روجې نیولی وی طاقت مې په دې ورځو پسې بیا وژاړې نو اوس تا سره موقع ده او همیشه به داسې نه به همیشه مالدارې او نه به همیشه زوري او نه به همیشه ځواني او نه به همیشه ښایست دا ښایست و دا هر څه به ختم شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تعجب مه کوئ عقبه سورلي زوروره وه خو نن الله څه کړه نن الله کمزوري کړه د بنډچي هغه سورلۍ تې هغه تې واقع شو